کې وزیر اعظم خپلواک و هغه عمران خان او د افغانستان پر رابطه د ورورۍ پالیسي و او کامیابه پالیسي و. باور په خدای وکړئ که عمران خان غوندې یو وي او له افغانانو سره په دغه رقم سلوک چې ده وکړه. ګوره د عمران خان اوله کارکردګي دا وه چې په نیټو باندې لاره بنده کړله 6 میاشتې. په پاکستان باندې د ډرون بریدونو مخنیوی وکړه. عمران خان چې راغی هغه نه وروسته امریکې یوه حمله هم په وزیرستان باندې یا په باجوړ په دې ځایونو نه ده کړی. بل دا چې آزاده خارجه پالیسي درلوده، د امریکا غلامه پالیسي نه پر مخ نه بوله او علت هم همدا و مخکې له دې چې دی په وخت پوره شي له هغه نه لرې کړه. بل عجیبه خو دا ده چې خدمت خلق یعنی د کینسر هسپتالونه په پاکستان کې په دې اندازه یعنی هلته که یو افغان ځي که یو پنجابی ځي که یو پښتون ځي که یو عرب ځي د عمران خان هسپتال ته هغسې علاج کېږي لکه د یو پاکستاني چې کېږي، لکه د هغه چا چې هغه د پاکستان شناختي کارت و تابعیت لري همدقسې د یو افغان مریض علاج هم هلته کېږي بغیر له دې چې هلته پیسې ترې نه والي. یعنی مونږ که څوک انسانیت ته کار کوي، څوک جامع کار کوي، مسلمانانو ته کوي، هرګز د مونږ په خوله د دانه وخېږي چې هغه پسې به غلطه خبره کوو. ما په خپله 2 مریضان، یوه وړه ماشومه یتیمه ده د 11 کالو پاکستان ته لیږلې وه د عمران خان کینسر هسپتال ته. ته باور په خدای وکړه چې هغه کله دوسیه مونږ ورته وایو، تاسو ورته څه شی وایي دا مصارف خرچه چې کېږي د اخره کې ورته وایي دومره مصرف شوی که 11 لکه روپۍ په هغه باندې خرچه راغلې وه او 1 روپۍ یې ترنه نه واخیستې. هغه ډوډۍ او هغه صابون شیمپو پیسې یې مولا د مریض ته ورکړي وو او د پایواز دپاره هغه دپاره کمرې د دوی ما خو نه ده لیدلی خو لاهور کې شوکت خانم هسپتال کې د ځایونه دي چې هلته د مریضانو سره څوک راځي پیسې ونه لري غریبان نو هلته خرچه ډبل بیټ او کمره هر څه دا فری دي. نو د داسې سړي چې بیا څوک بد وایي باور په خدای وکړه دا یعنی دا په داسې وخت کې کړي چې د سره حکومت نه و. بل د ټول ولس زړونه لاس ته راوړی ده، د ټول ملت چې دا نه اسلامي ګوندونو وشو کړلی نه بل او بل دا ټول سیاسي ګوندونه د غله یو خواته عمران خان بلې خواته ده بیا هم پې پله درانه ده، بیا هم دا مضبوط ده. نو که داسې هر څوک وي لکه عمران خان غوندې سیاست ولري، د افغانانو په رابطه باندې ولري، انسانیت ولري، موږ به یې ولې خلاف کوو؟ ولې به موږ پورې خو خولې زیاتې نه دي چې یو څوک انسانیت ته کار کوي، یو څوک خپل ملت ته کار کوي. کنې ډېر کار یې پاکستان ته کړی ده، د پاکستان په خیر باندې پالیسي آزاده وه. بله خبره وګوره چې مشرف یو فوجي واکمن و خو د مشرف په وخت کې ډېر هغه څه وشو چې پاکستان هغه دروند زیان برداشت کړ، لکه 80,000 پاکستانیان دا ټول مسلمانانو دا په دې بم بلاستینګ کې شهیدان شو. ولې چې دوی امریکې ته لاس ورکړه. موږ دا وایو اوس هم وایو چې پاکستان هغسې حیثیت دا قایم کړي. اوس ته د امریکې په خاطر باندې یا د IMF د قرضو په خاطر باندې په پاکستان ملت باندې څومره بوج ده، که د برق بیلې ده، که معاشیت ده، که کار ده، که روزګار ده، نوره نړۍ ورځ په ورځ پورته ځي او پاکستان چې پورته هغه ښکته روان ده. تاسو لکه یو خبره کوم منګه لکه همدا خبره کوو همدې د غلامۍ خلاف منګه موجز ارسز منګه دی وسایل منګه دی او زه د امریکا یا د IMF په خوله خرڅوم دغه غلامۍ منګه خلاف یو. بل تاسو د افغانستان خبره وکړه قسم درته خورم دغه کوم خلکو چې تاسو مخالفت کوئ دغه منګه مخالفت کوو. د امارات ورونو سره چې کوم د قوم یا د ځینو خان صاحب په شانته یا د هغوی د ملګرو همیشه ستاسو سره زړه دردېدلی لکه یو خاوره ده د یوې خاورې بچي دي د منځ کې کرښه ده داسې خبره نه ده دا د خلکو د برلن د سیمټو دیوالونه گزار کړو دا به هم گزار شي خو موږ اصل کې خاکسار صاحب زه دا نه وایم زه دا وایم چې ګوره اروپا 10 یا 15 ملکونه یو کارډ استعمالوي او ټول زی راځي په خپلو کې سره
خو لیکن دا د پاکستان او د افغان ګوره واګه بارډر وګوره، پاکستان آزاد تجارت له هندوستان سره لري، دښمني هندوستان سره ده. اما مونږ ته ورونه وایي، مونږ ته وایي چې افغانان زمونږ ورونه دي کنه، خو اصلا کې منافقت کوي. ګوره اوس د انګورو سیزان ده، د انارو سیزان ده، دوی لارې بندې کړلې، نو د انګورو ټرک چې 15 ورځې ودرېږي هغه نه وروره شراب جوړېږي. خلاص خبره خسا شول. همدغسې په هر شي کې افغانان له روسته نه په خنجر باندې وهي، لکه لاس کې شات نیولي دي او د شاتو د ګیلاس د پاسه زهر اچولي. زه وایم ولې موږ داسې نشو کولی چې یو پاکستانی دې راشي افغانستان ته آزاد بغیر پاسپورټ او ویزې، یو کارت دې جوړ شي، داسې کارت دې جوړ شي چې یو افغان وکولی شي تر کراچۍ پورې آزادانه په دې کارت لاړ شي. دا کارت د کمپیوټرایز جوړ شي چې دې کارت نه بل څوک د پاکستان او د افغانستان دښمنان سوء استفاده ونه کړي. دغه کارت د هم پاکستاني ته ورکول شي هم د افغاني ته. دغه بارډرونه د ختم شي، تجارت د آزاد شي، یو بل سره لکه ورونه غوندې. په دې کې د پاکستان هم ګټه ده، د افغانستان هم ګټه ده. پاکستان به پکې تجارت زیات شي، بزنس به زیات شي. د مونږه اکثر افغان تجاران چې دي، تاسو په الله باور وکئ چې هغوی پاکستان ته څه په خاطر باندې نه دي، تجارت نه کوي، د لکونو ډالرو د میلیونونو ډالرو اوس ایران نه راوړي، تاجکستان نه، ازبکستان نه، نور ملکونو نه. وجه دا ده چې په پاکستان کې زورول کیږي، دغه تجارانو مالونه خرابېږي په تورخم، په کوټه، په نورو، په کراچۍ کې. اوس د مونږ ته تر ټولو ارزانه لار د کراچۍ او د ګوادر بارډر ده، د کوریډور ده. خو افغان تجاران مجبورن دې کاریډور نه استفاده نه کوي. دا ورته ارزانه ده. فرض کړه که په یو شي باندې $1 خرچه راځي، په دې نورو لارو په $3 راځي. افغان تجاران $3 مني. دغه $1 ځکه نه مني چې دلته 1 کال 1.5 کال مال په کراچۍ کې ایساریږي، په ګوادر کې ایساریږي، بیا په تورخم کې ورته مشکلات جوړیږي، په واخا په هغه کې جوړیږي. د 3-4 بارډرونه مونږ هغه سره ګمرک لرو پاکستان سره، په دې ټولو کې ورته مشکلات جوړیږي. افغان تجاران ښه دا زیان چاته شو؟ د پاکستان ته شو. یعنی هغه وخت پاکستان کې دغه د ویزې او د پاسپورت دا خبرې نه وې. باور په خدای وکړئ، لاهور، کراچۍ، پیښور، دا ټول بازارونه د تجاران دومره خوشحاله وو چې دوی راکړه ورکړه آزاد او پاکستان ته تګ او افغانستان ته تګ دا مشکلات نه وو. دغه مشکلات مونږ او تاسو ته چا پیدا کړه؟ دا هغه خلکو پیدا کړه چې نه د پاکستان خیر غواړي نه د افغانستان. اوس مونږ څنګه خپل مشران پوه کړو؟ دا د تاسو مسؤلیت ده، دا د عبدالسلام ده، دا د PM ده، دا د نورو پاکستانیانو دي چې خپل حکمرانانو ته وایي چې افغانانو سره تجارتي تعلقات وکړي. اوس افغانستان د پاکستانیانو دپاره د وړي دپاره بهترین د سیاحت ځای ده، دلته راتللی شي آزادانه. اوس یو پاکستانی راشي مزار ته دې لاړ شي، پنجشیر ته دې لاړ شي، هرات ته دې لاړ شي، د افغانستان کوم ځای ته چې وایي لاړ دې شي تجارت دپاره، زه قسم ده که خفه کېږم. خو همداسې د یو افغان ته هم دا اجازه ورکول شي چې د پاکستان هر ځای ته ځي یو کارډ سره، نه یې پولیس په تنګ کړي، نه یې فوز په تنګ کړي، او نه یې دښمن په سترګه ورته وګوري. نو زمونږ او ستاسو په منځ کې به هیڅوک بیا مداخله نشي کولی، منافقت به نشي کولی، جنګونه به ختم شي. او